لوړو زده کړو وزارت تیره اونۍ شنبه د لوړو زده کړو وزارت د څارنې او ارزونې ریاست پلاوي د تحصیلي بنسټونو د ارزونې په لړ کې د پروان ولایت دانش خصوصي لوړو زده کړو مؤسسې څارنه او ارزونه وکړه. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر کندهار ولایت ته په خپل رسمي سفر کې د کندهار پوهنتون له مشرتابه او استادانو سره وکتل. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د کندهار، هلمند او هرات تخصصاتو ریاستونو د 11 کادري بستونو ازموینه کې ګډون او د ابراهیم نخی رحمه الله جامعې لا بیلابیلو برخو څخه لیدنه وکړه. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب د اناستو پوهنتون له مسؤلینو سره وکتل. یکشنبه لوړو زده کړو وزارت په 11 تحصیلي بنسټونو کې د 180 اداري خالي بستونو لپاره ازموینه واخیسته. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر کندهار ولایت ته د خپل رسمي سفر پر مهال په کندهار پوهنتون کې د 2 پروژو پرانیسته وکړه. دوشنبه د لوړو زده کړو وزارت د علمي معینیت شورا ناسته د دغه وزارت علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا په مشرۍ تر سره شوه. د لوړو زده کړو وزارت علمي او مالی او اداري معین صاحبانو په خپل کاري دفترونو کې په قطر هیواد کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر له رئیس سهیل شاهین سره وکتل. سه شنبه لوړو زده کړو وزارت د استادانو، محصلینو او کارمندانو لپاره د اړینو مخابراتي او انټرنیټي اسانتیاو رامنځته کولو په موخه له افغان بیسیم مخابراتي شرکت سره د 2 اړخیزو همکاریو هوکړلیک لاسلیک کړ. د افغان نړیوال اسلامي او کندوز پوهنتونونو ترمنځ د ګډو علمي او اکاډمیکو همکاریو هوکړلیک لاسلیک شو. چهارشنبه د لوړو زده کړو وزارت رهبری شورا ناسته د دغه وزارت سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب په مشرۍ تر سره شوه. او پنځشنبه د هرات پوهنتون محصلینو لپاره له انټرنیټي او کارموندنې سایټونو څخه د ګټې اخیستنې په برخه کې د ظرفیت لوړونې ورکشاپ دایر شو.